نبی شکل بدیجه کې معاشره نو ملګرو لوي شي आवाज کومي ورده ملګرو لا دې خو شهید الله بندگانو کافرانو معلوم کې چې لکه محمد صلی الله علیه وسلم بدی جانب کې دا په طرف کې گزارونه به شروع کړ پیراغله یو ګروپ چې راغی د الله نبی دې ملګرو لوي چې څوک به دې خلکو مخې له ودرېږي دا بس ما سره په دې دنیا کې جنت او یا بدا جنتی نه کسان بدی کې موجود د انصار یو کس راغی یا رسول الله ویزه هغه وړاندې شو شهید شو بل کس راغی ویزه هغه شهید شو دریم کس وړاندې شو هغه شهید شو څلورم کس وړاندې شو هغه شهید شو پنځم کسم شهید شو شپږم وم کس عمر ابن یزید ابن سکن هغه زخمی شو محمد رسول الله ملګرو له مخې اشاره وړو حدیث کې راځي رسول الله په کوبه نه د سر مبارک خودره او اخري سلګي وي نو طلحه ابن عبید الله دی او سعد بن ابي وقاص لا قسم په الله چې ملګرو موږ سره بالکل انصاف ونه کی یو شهید او بل 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 دا څنګه چې زړه لاړه رب العالمین ملاقات لا لکه بعض انسانان دا خبره کوي چې کله دلمن شي طلحه بن عبید الله ورپاتې شهادت محمد رسول الله دفاع کو عائشہ به فرمایي چې کله ابو بکر د احد غزا ذکر کوله به قسم په الله قسم به وکي او به ویل چې د احد ټول ورسره به غطر حو غټل ځان الله تقریبا نه درشه مرمۍ لګیدل او غش دا دوه کوتي مال وتري وی وشنه وی ویل حس وشي رسول الله ورته ویل قلت بسم الله لرفعت کل ملائکه ک بسم الله دې چرته ویل ته ملائکه به اوچت کړي وي رسول الله ملګرو تربيت کو حدیث کې راځي چې کله انسان دوکه شنه دا و چې شیطان خوار شي د شیطان دومره غټیږي لکه کوټه او چې کله ورته وی بسم الله یې ذکر وکي دومره خواريږي لکه مچ سعد بن ابي وقاص هغه وی چې دوی شل کوا زما مور خلاص سره قربان هغه د خپل گردن خلاص کړه ملګرو لوي ټاپونه گردن راخلاص کی چې ولې دریمه په کدا وشو چې رسول الله باندې یوسف کسانو سخت قوي عملیات شروع کړ گیر شو به ځکه الله نبی معلومه کې چې لکه بدیجه کې دی او دشمنان چې کله مرکزی سره به ځکه معلوم کې چې څومره طاقت او قوت وسره هغه جل راولي عتبه بن ابي وقاص په نامه باندې بدترین انسان چې د سعد بن ابي وقاص ورورمو خدا په مسلمانانو کې لوی رهبر واقع په کافرانو کې وی وغټ کمر راواقص محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مخ باندې وشته حدیث کې راځي چې کله ویشو رسول الله روح ورسول را پریوت دالان نشونه مبارک دیم زخمی شو او دنه غاکونه مرمات کړ دویم کس عبد الله بن شهاب هغه چې ور باندې راتاو شو به دقه عتبه بن ابي وقاص حاتب ابن ابي بلتعه هو شنو سعد بن ابي وقاص په ډېر کښو کې ځکه الله تعالی د الله دشمن سره به دښمنی کوله وې کزما ورو زه به ورزم حاتب ابن ابي بلتعه ورته مخامخ شغه ته سروالو لکه ابو بکر صاحب خپل بشي به کښ کړو عمر رضی الله په خپل ما باندې وردانګي و مصر بن عمر ویل چې زما دا ورو کلک وتاړي نور ډېر مالدار تاسو له موجود پیسې درکې دا الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړ دی مستقل عبادت دی قران کریم په دې موضوع لګیږي یو بل کافر راغی عبد الله بن شهاب غسرت پیرو کمري محمد رسول الله په تندي باندې وشو چې په تندي وشو رسول الله تندي ویني روان کړي دریم کافر چې ایمان امر عبد الله بن شهاب او کافرانو مشه بلاړل عبد الله بن قمیعه په نامه باندې یو بل کافر هغه چې کله راغی محمد رسول الله دی وګیله د شو گزار ورکې رسول الله غزر غره شولې وي چې ایو مې شو د دې وګینا دردمنو د الله نبی بکر ورما الله شیخ ملګرو له جنازه مې سخت درد کوي ځکه دلته سخت کوي گزار ورکړو دویم کړه چې کافر باندې راځو عبد الله بن قمیعه د نبی کریم علیه السلام مخه صغر ورسې چې گزار ور باندې وکړو دا اوس په ورماته کې د رسول الله په غاکونه کې دا نه ورماته شي غاکونه به مات کړ او ورته ویل چې خصها ابن قمیعه والا یا محمد ازما گزار ویسه ابن قمیعه ما رسول الله ورته ویل چې الله ټوټه ټوټه کا تا گزارې دردمن کړم اما کو چې دا په غره کې سرګړي مسجد سره ولي یو غرسنی بزوا چې له شاګه ورته غوسه شو اصحاب ورته خراب شو نو وی ولا ټوټه ټوټه کې ویل دی غرسو مردار نو په دې وخت کې وې چې دا مسله ورته وکړو څلورم په کدا وشو عبد الله بن شهاب ویلي ویلا نجوت ان نجا ک محمد نن بچو بس به ځان مړ کړ صفوان ورته ویلي ته شرمېږي نصب د خوا کې خو گزار په وګه کړه وی قسم په الله چې الله زمونه پټینو څلور کسانو قسم یې رسول الله موږ وژنو سعد رضی الله فرمایي محمد رسول الله په خوا کې دوه کسان ولرو د سپینې جامو ولا یو جبريل او بل میکائیل به ما ونی لیدل الله به دار لګیلی و ابو عامر الراهب په نامه باندې کافر رسول الله په شاکي کند استلو الله نبی ورسته کېدو او جنگ هم کوو خو چې کله دې کند را برابر شنو فکر نه و چې محمد رسول الله په پرې وته چې پرې وته دې کوم ډېر درمن شو پنځمه طریقه دا و چې ملګری وته راځم شو اول کس ورته ورسول رسول الله قال ابو بکر رضی الله تعالی عنه
ابو عبیده بن جراح ورته غیر سرت کتابونه لګي کانه طير وې د سره روانو ته دا ګمان کوله چې شاهین شورته خواله راځي عمر بن الخطاب ورته ورسېدو مصعب بن عمر ورته ورسېدو ابو دجان رضی الله ورته ورسېدو مالک بن سنان د ابو سعید خدری پلا ورته ورسېدو ام عماره وزنانه ونسبانه ودا هم ورته ورسېده محمد رسول الله ګیرا واښوله دوی ویلو چې موږ ټوټي شو چې الله نبی وزخمي نشي هغه په دې منځ کې راګري اگر چې ګرځي صحابه تاو شو شپږمه په کدا وشو ملګرو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دا اوس په ایستلې ځکه دا خودونه بالکل باندې خپل کې د شورمات په دغه غاښونو کې درې مخې غاښونو خوا کې دې طرف دا ماشول او دا ماشول وکړي چې دا ورنه ګرځا پیره ورنه دوی تاو شو دې ورنه ایستل ابو بکر رضی الله عنه وړاندې چې عزت دا اوس په نو باسم ابو عبیده بن جراح ورته ویل چې یا ابو بکر الله د پر عزت قسم در کوم د الله په نوم باندې لری چې دې پیرو باسم لری شته صلی الله علیه وی چې کله نږدې د الله سره رسول الله ډېر درد دا معلومات هغه چې راګي چې کله په دې شو کې سړي شریک ورته ویل چې مال په دې باندې درد رسیږي وې زبر غاکونه به درنو باسم وی چې کله ابو عبیده بن جراح د خپل جام وروړاندې کړ چې رښتون دومره قوي وو چې رسول الله غاکونه خو مات ما شو د ابو عبیده بن جراح غاکونه شام مو وتله چې راوځي د خپل دې وین نړه شو ابو بکر ورته ډیر اورانه شي به ورته شي ابو بکر د الله لپاره تعالی قسم در کوم د الله بنا باندې لری عزت یو باسم بهم وې دا بل جام وروړاندې کړ چې کله د محمد رسول الله دا بل کړي رساله وې دا غاکونه مرمات شو دا شام ورته شو د رسول الله سره سخت مینه و کله چې انسان محمد رسول الله سره مینه نه لري د عبادت کې بخوندم نه کامل شجاعت کې او حسن کې او ظاهر او باطن برابر او چې رحمی د خلکو سره کوله ابو عبیده بن جراح چې کله د راوي سره د خپلین ویني روان شوي محمد رسول الله د خپل مخ نه ویني پاکولې ملګرو لوي له کیفا څنګه کامیاب شي هغه خلک چې هغه خپل پیغمبر د مخ نه ویني رواني دا به څنګه کامیاب شي د پیغمبر چې دومره خبره کړې چې قول لا اله الا الله اے خلق لا اله الا الله او دې دشمنانو چې دا کارونه وکړه چې شاول مې دا غاکونه واټ او شپ دې وګو باندې ول او شپ دې سر باندې زخمی کی شپ دې بالکل دا اوس باندې خپل غاکونه کې وپړې وي رب العالمین ایتونه نازل کړي چې ليس لك من الامر اذا الله نبی ګوره خیراونه کی وی ویل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ناشنا انسان دی وی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله سبحانه قومه تبکنه وکړه نه پوي